نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نن به د وایشا فی سلسله کې فصل نمبر 12 باندې مون خبره کو د دې نوم دی امید اور رجا के लिए 3 باتیں یعنی امید خو به لره خو هغه د پاره درې شیزونه لازمن دي چې هغه مونږ ته ضروری کول دي چې څه شي باره کې تاسو سوچ کوئ یا د حاصلولو کوشش کوئ نو هغه باره کې تاسو امید لرئ نو درې شیزونه هغه د پاره ډیر ضروری دي ټولو کې اول چې کوم شی تاسو حاصلول غواړئ د هغه شي تاسو په زړه کې مینه پکار ده تاسو دنه یو پاشن یو جذبه پکار ده چې زما دا شی پکار دی دویم د هغه د فوت کېدو یاره یعنی چې دا شی باندې چتا لاړ نشي او درېمه خبره د هغه حصول د پاره خپل پوره کوشش کول ای حاصلولو د پاره د زړه د خلاصه کوشش کول نو دا تاسو یو ټیکون جوړ کې یو ټرایانګل جوړ کې او ځان له یو مثال جوړ کې چې سم کار وي سم خواهش وي هغه دغه څه پدې کې ګټ کې یو ګټ او بل ګټ کې ولیکي مثلا دنیا کې د چا چې ماشومان نوي ایسه کوي دا سی وی چې دا کو نشو خیر دې فرق نه پریوزي نه دا څه خو نه کوي اغي هر ډاکټر لزي علاج کوي سفرونه کوي دعاګانې غواړي بعضه وخو دون زیات خواهش لري چې ایمان پکې وبېلي یعنی زیارتونو ته ځي دا ویزونه کوي چې پای کې ایمان خراب کی نو دا ټول ولي وي ځکه چې دای په سره کې ډیر زیات خواهش وي نو ټیک ده غلط کار نه دی کول او په زړه کې ډیر خواهش او جذبه لرل چې زما ماشوم کېدل پکار دي دا د دې ماشوم په مثال باندې تاسو پوهیو نو یو ګټ کې دا شو دویم ټیکون د دویم ګټ چې دا مان لاړ نشي چې دا به وی او کنه به وی کنه مثلا اوس خلک علاجونه او کین ډاکټر ورته بازي وخوي چې کې دي شي او شي کې دي شي او نشي چانس کم وي نو دا څه خو نه چې خلک وي چې نه د علاج نه کومل چې چانس اړو کم دی هغه بیا هم کوشش کوي خو ورسره هغه ته دا یاروي چې دا وکړ کوي او کنه وکړي دریم شی بیا اخرنه دا دی چې صرف شوق او صرف مینا نه لري بلکې هغه ورسره کوشش هم شروع کړي اوس تاسو یو بل مثال در کوم مثلا یو کس یو ډیګري حاصلول غواړي څوک لایر یا وکیل جوړېدل غواړي یا څوک ډاکټر جوړېدل غواړي نو څه وکړي بس صرف ځل کې به شوق لري چې بس که جوړ شم او کنه شم نو نشم هیڅ خبره نه ده تاسو خو نه کنه نو مثلا اوس یو جینې وا د 25 کال وا او دا غي لاسونم نو او هغه د فلاینګ سرټیفیکیټ اغوستو پورا دای تصویرونه ورکړي پورا کورسو چې څنګه هغه د کینی په جهاز کې کاکپټ کې هغه کار څنګه کوي او لاندې د لیکلو چې آکسفورد او کیمبرج دا ډېر مشهور یونیورسيټیانې دي وی د دې سټوډنټان د دې طالب علمان د خپل ډکشنری نه د امپوسیبل ټکی وباسي چې اس شیم ناممکنه یعنی امپوسیبل نه دی هر شی پوسیبل دی خو شرط څه دی چې خواري وکوي نو سوچ دا دی چې یو جینې اول هغه جینې دا چې کوم جهازونه چلولو ته اکثر راځي نه دویم دا غي لاسونم نشته خو هغه کولی شي نو الله تعالی چې چاله دوه لاسونه دوه خپې دوه غوونه دوه سترګې مازغه زړه هر څه ورکړي دي هغه ولې نشي کولی بعض خلکو صرف ارمانونه وي کاش داسې شوی وي کاش چې داسې وشي خو خواري بنه کوي نو که دنیا معاملې وي که د آخرت معاملې سو پوری چې د یو شی په زړه کې مینا نوي جذبه نوي چې دا به ماته ملاوي کی کنا د دې غم نوي او ورله انسان کوششونه کوي نو تش مینا او که کوشش مونږ کی نو ته شمینم څه نشي کوله نو امید چې لره هغه کې کدا درې خبرې نوي نو هغه بسوي اماني قران کې تاسو ویلي دي کنه لیس بامانیکم چې داغي په خواهشات نه دي نو اماني د پښتو کې تاسو ویل شي ارمان نو دا تش ارمانونه شو ویشفul thinking خیالي پولاو چې وته وای خلک دا بیا هغه شو ٹھیک ده نو دا ضروری ده چې تاسو په خواهشات کې تاسو په امید کې دا درې شیزونه ضروری وي مخکې دی وی چې ار امید لرلو والا خپل چې کوم شي هغه غواړي چې کوم هغه ته مطلوب دی دا غي د فوت کېدو نه یریږي چې یعنی دا به معنا لاړ شي یو مسافر چې کله سفر کوي نو هغه څه کوي هغه ته د سفر
منځ کې د منزل یاروي. مثلا تاسو هم چې کله سفر کوئ د لري سفر وي یا اهم سفر وي نو همیشه دا وی کنه چې رسم بکر نه به رسم لار کې سو نشي اکسیډنټ نشي کله ډرایور خپل رفتار تیز کی سپیډ تیز کی کڅوک لیټ کیږي یا لار بلاک شي نن سبا تاسو کتلې دي لارې اکثر بندي وي نو بیا څه کوي مثلا کله چا انټرویو د نوکرۍ د پاره او هغه ته ویلي دي هغه د کور او زیلارې کې گاډي خراب شو نو څه به وي خیس خبره د کور ته بلاړ شم او به ویم چې گاډي خراب شو نو خبره ده چې چلته نور کسان دي نوکری خو ته لاړ شي نو خلک بس کوي اکثر خلک څه کوي الا ټیکسي او که ټیکسي نه ملاويږي ولاړ وي یو ته ګوري بل ته ګوري چې الا سګاډي ملاوي چې لاړ شم کله به لیفټ اخلي کله به غړې ته بیا ګوري گاډي کی چې ناشتي هغه ته به لک تیز شه الا زلیټ کېږم او پدې کې ریسک هم وي د اکسیډنٹ ریسک هم وي خو هغه ریسک هغه خطر اخلي چې ماته منزل ته رسیدل دي ولې چې دا هغه شوق دی او هغه ته د منزل د فوت کېدو یارم دا چې علمانه چرته هغه انټرویو لاړ نشي نو حضرت ابو هريره روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله جنته کم کس چې منزل ته نه رسیدو د يرنا کم کس چې یریږي چې و منزل ته اون رسی کم کس چې د منزل ته د نه رسیدو نه یریږي هغه د بیګا شپې ناړو سفر شروع کی او څوک چې د بیګا شپې نه سفر شروع کی هغه منزل ته ورسی نو آگاه اوسه خبردار اوسه چې الله ورکړي سامان ډیر قیمتي دی او الله ورکړي سامان جنت دی د دې څه مطلب شو چې کوم کس یریږي کنه چې زب لیټ شم هغه به د سحر د نور خاتون اول شروع شي سفر چې نور یری د شپې نه به شروع کی ظاهر دي چې به ورسی او د الله ورکړي سامان څه شي دی جنت څومره قیمتي دی تاسو د دې باره کې حدیث اورېدلی او کنه سبق کې چې جنت کې به یو جابک کې خودو زه یو غس نه زیات خو بنوي هغه د ټولي دنیا او دنیا کې چې څومره سره زر دي سپین زر دي سم دي دا هر شي نه زیات قیمتي دي مثلا دنیا کې څوک تاسو ته یو پلاټ اغستل وي په څه ایریا کې کنه او یا سکور اغستل وي د لپاره د پیسو ضرورت وي سکولي پیسې به ګټه بکوي کنه اسمان نه خو پیسې نه راوريږي نو تاسو خپل ډیر شي خواهشات قربان کې چې نه دا بچت کومه زبدا پلاټ اخلم خو افسوس خبره ده چې جنت کې دومره وړو کې شان ځای دومره قیمتي دي چې ټوله دنیا کورم کې نو ته نشي غسته حالان کې ټوله دنیا هو تاسو رښتم نه نو د جنت قیمت څه دی ایمان او نیک عمل نو ایمان دی ټول شیزونه قیمتي دي چې څوک منزل ته یعنی جنت ته رسیدل غواړي نو اده ټول هغه دي څوکي ټول شپه دی ودی یا صرف سحر لته پاسي پکار دا دي چې هغه تهجد لم پاسي نو موږ ارمانونه خټیر کو موږ پاسونه موږ ډیر شي خلک د جنت ارمان لري خو موږ لنه پاسي تهجد لنه پاسي او سوي کارونه مې ډیر دی وخت نشته زه خو نه جوړم او مخ بوډاګان شو تاسو ګورئ ډیر شي بوډاګان دي ډیر شي نه جوړ خلک دي بیا هم پاسي بیا هم تهجد لپاسي خو خواهش ته کنه هغه لکه هغه جذبه هغه تړپ ته کنه هغه مینا ده کنه نو هغه څه کوي هغه یو شپه اول خپل سفر شروع کی یعنی په تهجد وخت کې فرض خو کوي خو نفلو نو د دې مطلب څه دی چې اصل خبره دا ده چې په سر راشي کار باغ وخت نه شروع کې بلکې اول نه په پلانینګ کې چې کم کار کله کول دي دنیا کې مونږ هم داسې کوو څه ډیګري حاصلولې نو موږ پلانینګ کوو په دې دونه کال کې به سبق وایم بیا به دا ډیګري وشي بیا به واده به مې وشي بیا به جاب کوم دا ټول شي څونه خلک کوي دونه به مې نوکری وي دونه به مې پیسې وي خلک دا ټول کوي او بعضی خلک خپل وادم قربان کی چې نه واده نه کوم زما دا کیریر خرابېږي بعضی خلک خزه بچي قربان کی چې نه ما ته بهر تلل دي سبق ویل دي نو قرباني خو ورکې کنه کټی کده غلطه ده نو جنت ته پاره کوم چې مونږ ټول شوقینان یو او هغه کې یو غز عمر زم د ټول دنیا نه ګرانه ده هغه له هیڅ کوشش نه هغه له هیڅ خواري نه هغه له موږ هیڅ تکلیف او چتول له تیار نه یو نو دا موږ ځان له دوکانه ورکو نور څه کو نو جنت خلاصه څه شو چې جنت ډیر قیمتي دی او په صرف فرمانونو نشه بیا کوله نو الله تعالی نیک عمل کوونکو د پاره امید او رجا یعنی امید ل ورله ضروری ګڼل دي او د کشان غي د پاره یره هم لازمی ده
او دام یاد لرئ چې یره او امید دا دواړه امغه فائدہ ورکوي چې کوم سره بیا نیک عملوم کړی وي نو الله تعالی فرمایلی دي ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون او کم خلق چې د خپل د پروردگار د يرنا لړزيږي والذین هم بآیات ربهم یؤمنون او کم چې د خپل رب په آیاتونو یقین لري والذین هم بربهم لا یشرکون او چې کم خپل پروردگار سره څوک شریک نه ګڼي یعنی شرک نه کوي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون او څومره چې الله ولا ورکي اغي نه د الله په لار کې خرج کړي او بیا دای په زړونو کې د دې خبرې يروي چې اغي خپل پروردگار طرف ته واپس تللی اولئک یسارعون فی الخيرات وهم لها سابقون دغه خلق دي چې کوم په نیک کارونو کې تلوار کوي او اغي د پاره منډه وهي نو دې کې څه خبره تاسو ته خودله چې دا کم خلق دي شرکوم نه کوي چې کوم خبره ورته الله وی هغه رښتیا غني او د الله په آیتونو یقینوم لري او بیام او خډیر صدقه خیراتوم کوي او بیام د دې پړونو کې دا يروي چې دا زب الله ته واپس سم نو زما بس کیږي یعنی دا نه کوي چې نه کارونو کې نو پارام کې نه چې خبر سړیر کار مې وکړو بلکې دی مسلسل دا کار کوي وی حضرت عائشہ صدیقہ فرمایلی دي چې ما د دې آیت په اړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو چې دا کوم خلکو باره کې خبره کیږي دا هغه خلک دي چې کم شراب سکي او زنا کوي او غلا کوي چې بیا د خپل الله نه یریږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی یا ابنه صدیقی چې اې د صدیق لوري یعنی ابو بکر صدیق لور وکړه چې اې د صدیق لوري ولکنهم الذين يصومون بلکې دا هغه خلک دي کوم چې روزي ساتي ويصلون او منځونه کوي ويتصدقون او صدقې کوي ويخافون او بیام یریږي الله يتقبل منهم چې دا به دا غینه قبول نشي یعنی چې دا به قبول شي او که قبول به نشي دا کارونه اولئک یسارعون فی الخيرات او دی په خیر کې تلوار کوي سوچو کې چې د اغي یره دانوي اغي منډه په کارونو نه پس ختم نشي بلکې ورسره بیا غي یری کې لګي چیرې دا به زما عمل قبول شي کنه سستی نه کوي او تلوار کوي تر مرګ د اغي دا منډه نه ختميږي دای ولی وی چې جړلو شکل جوړ کا یا د جړا شکل جوړ کا یعنی که چا اړه دومره سخت دی چې د خبرې په غاړو اثر نه کیږي نو کم از کم کوشش خو دې وکړي چې اثر وشي
او حضرت ابوبکر صدیق چې مونږ له به ودرېده نو داسې یره به پرې راله د الله چې بالکل د لرګي په شان دی نیغ به ودرېده یو ذره به یې زموږ جسم نه خوځېده او زموږ لمونځونه څنګه وي کله په یو خوا ودرېږو کله په بل باندې ودرېږو کله زموږ څه شي خارښتېدل شروع شي د جسم کله رانه لوبټه پریوزي کله څه شروع شي نو بیا دې خوا ګورو دا زموږ منځونه دي نو تاسو ځان له اوس یو ټارګټ وساتئ چې تاسو به کوشش کوئ چې مونږ کې به بالکل سټیل نیغ ودرېدو پریکټیس کوئ څنګه چې اول تاسو الله تعالی طرف ته توجه کوشش وکړه تاسو ټارګټ اوس به کوشش کوئ چې بالکل نیغ به ودرېږم ذره به نه خوځم ټیک ده خبازي خلک تراویح چې څوک کوي نو دی په تراوو کې ولاړی وی خو نه قرآن اوري نو چې اوري نو په صف کې بخوځي داسې جوټي بخوري نو چې هغه خوځي نو نورم خوځي کنه نو دا هم ګوره غلط دی سره ټول خشوع خراب شي خوځیدل نه دي بالکل سټیل ودرېدل دي ها حضرت ابوبکر صدیق خبره کوي چې یو ځل هغه مخکې ته یو مرغۍ راوړه وې د په لاس باندې ونیوله واړوله بیا وی چې تر هغه څوک زناور یا مرغۍ ښکار نه جوړیږي او تر هغه ونه نه پرې کولی کیږي سو پوری چې هغه د الله تسبیح پرې نه دي سوچو کې دې خبرې ته یعنی د ښکار زناوري ولا روړیو کنه یا مرغۍ روړیو نو دې ته تسبیح پرې خبره یعنی تم ترغه بننی ولې کېږي سو پرې چې ته تسبیح کې نو د دې نه څه پته لګي چې هر لحظه ذکر کول دي ذکر نه دي غافلېدل او شیطانم کله به مونږ حمله کوي چې کله مونږه د ذکر نه غافل شو ولې چې فذكروني اذكركم سو پوری چې بندا الله یادای ذکر کوي الله هم هغه سره وی داغه مدد کوي او زمونږ څه حال دی چې کله را باندې سګران وخت راشي آی وخت کې زمونږ ذکر را یاد شي بیا یو نو بل نه د پوسونه کوچ وظیفه یو خایا نو چې کم کس عام حالاتو کې مسلسل ذکر کوي کنه چې باغه سخت راشي بیا داغه دوام ډیر زر قبلي کی وی چې حضرت ابوبکر صدیق د مرګ وخت نږدې شو نو حضرت عائشہ ته وی چې ما سره وی د مسلمانانو مال کې دا یو څو شیزونه دي یو ابا داسې چوغه غونډه کې بابا او یو د پیو والا پیاله او یو غلام نو وی دا زر تر زره د خطاب زوی ته یعنی حضرت علی ته حضرت عمر ته ورسو عمر بن خطاب دا غنمو کنه نو دای ورته وی یا بنیتو انی اصبت من مال المسلمین هذه العباءه وهذا الحلاب وهذا العبد فاسرعي به الى ابن الخطاب دای ورته ویل نو دا شیزونه هغه سره سو لکه دا د سرکاري استعمال شیزونه د خلیفہ نو څنګه سرکاري ملازمان نه وي سرکاري ګورنمنت چې کوم افسران وي هغه لکه کور ملو شي کله ولګاډي ملو شي یا نور سہولتونه نه چې هغه ریټایر شي نو بیا پای فرض وي چې هر شی واپس کی خو خلک څه کوي اکثر ځان سره وساتي کله د شیزونو باسي ک کور ورته ملو دی فرنیچر وته بوزي سبل څومره خلک دی چې هغه یو شی واپس کی چې نه دا زما حق پنيشته دا زما نوکرې کې مال راکړي نوکری ختم شو دا شیزونه ختم شو نو د التقو رسول حضرت عمر ته ویلي ولیکل چې هغه وی چې ما نه پسته حضرت عمر خلیفہ وي نو بس اوس خو زمرم په ما په حق نشته نه دا غتور او بیا څورته وی زری اوسه اسری چې زری ورسوه یعنی دون دی باندې چې حقدار ته ورسی لامر نه دی کني نو د مرګ نه پسته هم رسیدلې وي او زمون طرف ته سي او تمره قمقلو فلاني خودونه پیسې جوړې کړې دونه په دې نوکرۍ کې ځان د پوره بچي هم پکې ځای کړو جیدادونه جوړ کو د فلاني خو ډیر قمقل دي د خو ایسو نکلوس ور سره خپل کوروم نشته زمون خلک تاسو خبرې کوي ٹھیک شو نو دا قسمه مثالونه بیانونو مقصد سوي چې لکه تاسو د دنیا نه فائدہ اوچته کې خو خبره دا ده چې دا فائدہ به د سورز وي دا خو ته ژوند پوری دی او ژوند بسونه دي نو دغه فرق دی د صحابه په عمل کې او زمونږه په عمل کې بیا اغه نه پستا حضرت اغسری لودیت انی كنت هذه شجره تؤكل وتعدد څومره خبوي کزه یو ونوي او زناورانو زه خړې او بیا زه پریښوي وي یعنی زناورانو ته پانه خړې او بیا ما زه پریښوي وي بیا ما خبره چې دا ولي وي چې حساب کتاب مې نه وي حضرت قتاده وی چې ترما د ابوبکر صدیق دا ټکی رو رسیدل نو ما وی چې لیتنی حضرت تاکلنی الدواب کاش چې زه واخوي کاش چې زه شنو واخوي چې زناورانو زه خوري
دا سیدنا قتاده وی چې دا خبرې هم هغه کړې وي حضرت ابوبکر صدیق کړې وي یعنی شاته یو قول دی هغه یو کس ته ویلی دا په بل چاته ویلی وي نو دا قسمه خبرې باغی کولې چې هغه اړو دا شوق نو چې د خلیفہ وي او د ډیر غټ سړی وي ٹھیک شو کنه ها بیا حضرت عمر بن خطاب یو ځلې سوره تور تلاوت شروع کو نو چې کله دی آیت تر ورسید چې ان عذاب ربک لواقع چې ستا پروردگار عذاب په ضرور پتا نازلېږي نو په سخت په جړا شو به دومره جړل چې هغه ناجوړ شو او خلک ته پوس لراتل سوچو کې او چې کله هغه مرګ ته نږدې او ځنګدان نو خپل ځی ته وی چې تا سره دی الله خو کی زما د مخ په دې سمکه کېده کې دې چې الله زما رحم وکي په ما باندې رحم وکي وی بیا وی ویل امی ان لم یغفر فر الله لی ک الله زما بخنه زی اون بخلم زما مغفرت یو نکو نو زه خو غرق شم او دا ټکی درې زله وی او هغه نه پسته دا روح قبض شو اينه پسته وفات شو نو موږ قرآن وایو کنه چې ته یو ورځ موږ سترګو نه اوخ کې روته چرته یو آیت مونږ ځان لپاره وګڼو چې دا ماته الله وی لګیا دی مونږ خو چې کلم قرآن وایو یا دین وایو نو مونږ نور کسان په مسغو کې وي چې او دا د فلانی په باره کې دا خبره بالکل ټیک ده دا فلانی په باره کې دی او ما د باره نه زه خو بالکل ټیک یم ما خو سندې کړي نو صحابه کې او په مونږ کې د غټ فرق دی هغه به هر شی په ځان اغستو حضرت عمر فاروق چې کوم شپې روټینو کوم معمولاتو هغه سو وی روزانه به قرآن تلاوت کولو شپې وخت کې او مونږ کې څونه کسان دي چې قرآن وایي او قرآن وایي او ودشي قرآن ولولي خیال اډونه وی چې دام کول دي او وی چې قرآن به لستو نو چې کوم آیات وو د وعید چې کوم کې به د عذاب خبره و پاغه به تومره جړل چې پسل کو بشو او پر ورځ باغه پکټ پروتو پکور کې به پروتو خلکو وی جو نا جوړ دینو تپوس لبه راتل وی دومره به جړل چې په د ننګو باندې به دوه کلی جوړې شوی وي د اوخ کو تور شي یو غازونه دونه به جړل اوخ کې مالګي نیوي کنه چې بیا په یو ځای تیری کې نو نخي جوړی شي او وی مرګ نه اول حضرت ابن عباس وتوی چې اے امیر المؤمنین ستاسو په ذریعہ الله تعالی دومره ملکی فتوحات مسلمانانو ته ورکړه دون روم او ایران فتح شوه دي دون لوی خاریه تاسو آباد کړي دا موکړه هغه موکړل ټولي کارنامې ورته ویلې نو هغه ولسه جواب ورک ودیت انی انجو لا اجر ولا وزر زه غواړم چې زما نجات وشي زما خلاصي وشي که اجر راته نه ملاويږي نو په ما باندې د ګناه باروم نوي یعنی هغه سره د خپل ځان فکر دا نو مونږ خو خلک وایي چې او ما دون ارس وکړل نو بس خو بوس خامخه بخلی کېږم په هغه دغه مو چې چرته ماونه نیول شي او مونږ سکار کوو خو مونږ صفات غواړو وړو کې شان کارو کو مونږ مطمئن شو چې او دا خو مې دومره اعلان کیو کړ چې اوس په دې په بدل کې مال داسې درجه ملاويږي نو ټیک ته چې امید لرل خبره ده دعا هم کول پکار دي خدا سوچ کول چې زه مستحق یم نه مونږ مستحق نه یو دا صرف د الله کرم دی دا غو فضل دی ولی جنت خو دومره ګران بیا دی چې کټوله زمکه ورکو ټوله دنیا ورکو نو مونږ نشو غسته نو که بیا مونږ له جنت ملاويږي نو دا الله رحمت نه دی دا الله فضل نه دی او مونږ ماته ګوډي کوششونه وکړو بیا مونږ وایو چې دا زما حق دی او په دې مونږ مطمئن شو چې آو دون هر سمې وکړو خو ضرور مال جنت ملاويږي څومره غلط سوچ دی وی حضرت عثمان بن عفان چې بس قبر تلاړ نو دومره به جړل چې ګیره مبارکه به لمد شو او هغه به وی چې کماله د جنت او د دوزخ ترمنځ اختیار حکم راکړی شوی وي چې ز خپل باره کې ز چې لکه د کې تاسو اختیار ہے نو وی ما بدین اول چې ځان باره کې ز پدې ځان پوي کم چې ز کم شي زیات برداشت کولې شم وی زبا ایرکېدل زیات خوښوم یعنی ایرکېدل را لزیات خختی د صرف پایشیز پویدلم نه غواړم چې زسونه دوزخ برداشت کولې شم یعنی هغه اختیار کې مغاجز یریدو حضرت علی کرم الله وجهو هغه په هر وخت کې وی چړل د الله د یاري نه کمزوري د طاقت وړو وای چې ختم شو دومره به چړل او خاص کر په دوه خبرو باندې به د اغډیر زیاته یاره په حد نه زیاته شو یو طول العمل یا طول العمل عمل الف میم لام چې دی دا وی امیدونو دا یعنی د دنیا په اړه کې غټ غټ ارمانونه وګد خوبونه قتل او دویم شی د خواهشات پیروي یعنی خواهشات پسې ورتل ای پسې تل
او وی هغه به وی چې دا ټول عمل چې کم دی وګدو وګدو ارمان لوی لوی ارمانونه ساتل او وګدو وګدو سوچونه پلانونه کول د دنیا په اړه کې وی دا انسان د آخرت نه غافل کی او چې څوک خواهشاتو پسې زی هغه د حق نه ودري او یو ځلوي چې دنیا شاکړه دا او منډه وهي مخې اړولې دی روانه ده او آخرت ډیر په تیزه نږدې راځي یعنی دنیا روانه ده او آخرت را روان دی مرګ راځي دنیا په شا روانه ده او دا لکه د دې کتاب ته کنه دا کتاب چې څنګه مونږ وایو روزانه مونږ یو پاڼه اړو نو یو طرف ته دا کتاب زیاتی کی لګیا دی یعنی شروع کې تاسو قتل دوه درې پاڼې وي او دا غټ کتاب په لاس کې اوس دا کتاب رو نیمه تزي لګیا دی نو دا یو طرف نه زیاتیږي یعنی چې کوم مونږ وې چې کوم ژوند مونږ تیر ک او چې کوم راتلون کې دی هغه کمیږي لګیا دی نو ورپسې بیا سره راځي چې ژوند کې کومه ورقې مونږ وېلې نو ژوند یو ار روز یو ورق مونږ واړو کنه نو هغه نه پس د پاتې شوی په ورکونه کم دي او چې څنګه اخلاص شي کتاب په خلاص شي ژوند په خلاص شي ټیک شو نو دې ته تاسو سوچو کې او پکې مونږ باندې شلولې نشو نو هغه دا وی چې دنیا روانه ده او آخرت ډیر په تیزو په تیزه نږدې را روان دي او خلق د دې دوانو بال بچتي د دنیا او د آخرت یعنی خلک یا د آخرت بال بچتي او یا د دنیا دي نو ته د آخرت والا جوړ شه د دنیا والا نه نن د عمل ورځ ده د حساب ورځ نه ده او سبب د حساب ورځ وي د عمل بنوي دا انډرلاین کې جنن د عمل ورځ ده د کار ورځ ده نن د حساب ورځ نه ده حساب به سبا وي او سبا به بیا د عمل موقع نه وي قبر کې ککلونو ژوندوم وي مونږ چې مړ شو نو مونږ به تر قیامت بیا قبر کې پراته یو خو یو ظلم سبحان الله ویل به فائدہ نه ور کوي نو نن دا وړه شان نیکیم کتا سو اوکې دا به اولی کلی شي او په سو چند به زیاته کړی شي خو کنن مونږ غافل یو او د وخت قدر نکو نو حضرت ابو دردا به چې قیامت دروز ماتا ټولو کې زیات د دې تپوس یاره ده چې کم عمل ته ازدک پای عمل سونو کو او یغه بوي چې مرګ نه پستا چې راتلون کې دي کنه سپېخېدون کې دي وکه هغه ته معلوم شو نو ته په شوق خوراک پرې دی یعنی زموږ څومره شوق وي فلاني شي خورو دا شي خورو ته مړ کیږي خلکو ته مړ کیږي دا ټول شوقونه به ختم شي او ته به کورونو کې نه اوسې بلکې تاسو به غرونو ته منډه وهې یعنی څنګه چې یاره وخت کې خلک د کور نو تختی منډه کی کنه زلزلہ وی یا سوي نو ماتم وکا او په جړایا کاش چې زه ونه وي او زه پرېښوي وي او زه خړلې شوي وي نن حساب تیار نه نو عمل روز کومه ده نن مرګ نه پستا دا شی ختم شو بیا عمل وخت ختم شو حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه په باره کې بیان دی چې د اوخ کو بيولو په وجه دغه د سترګو لاندې تورې نخې شوي وي او حضرت ابو ذر هم اکثر دا وی چې کاش زونه وي خلکو پرې کړې وي کاش چې زړه پیدا شوي نه وي او چې غله بس جان نفقه ورکړه نو هغه به وی چې جیله ما سره دی دا غي په موږ اوس کو خرم را سره شته چې سورلی ضرورت وي سورلی پیو کو او آزاد کړي غلام دې زما خدمت کوي یو تور کمبل لا غزان نه چاپی رقم نو د دې شي زونو ما باندې دومره د حساب کتاب یاره دا چې زه به نور ولې علم او سوچو کې داس دی ور سره چيله دي چې تشت دی پیس کما یو اصله دای سورلی د اسنخر او آزاد کړي غلام دی یعنی غلام هم نه دی هغه خدمت لمشتا او یو کمبل او چې د دې په یاره درا سره نورو بسکوم او زمون هرس اړو ختمي کینه سومرم چې زیات کو اخرت کم خکاری او ته دنیا په باره کې دا حل دی اخرت باره کې موږ هیڅ نتیجه مکړي خو مطمئن یو شی یاد لري چې کلم تاسو دنیا لسه شی واخلې مثلا ځان لکټ واخلې یا نوې بیډ کور واخلې یا څه فرنیچر واخلې یا جوړه جامې واخلې فورن سوچ کوي دا خو مې دنیا له جوړ کړل نه اخرت لمنن سو کړل الته د پاره وسنګ فرنیچر وی او الته د پاره وسنګ جامې وی او ایله موږ څه کولی شو مثلا زیات نه زیات موږ څه کو او هغه باندې موږ احسان کو خلکو باندې زړې جامې بچاله ورکو ټیک شو چې زه ټیک شو موږ به جنت پراته ملو شي زوړ فرنیچر بچاله احسان کو ورته ورکو چې زه ته استعمال کو ډیر به خوشاله چې موږ جنت وکټ دا زموږ رویې دي د آخرت باره کې نو دا بچا احسان نه دی د بهترین پیسې تاسو ک خپل ګرانترین شی خرصول باندې په بیا کول باندې یاره نشته فکر نشته چې ولی الله را کړی دي استعمالو به ولی نه استعمال کې بالکل استعمال کې خو
دې دنیا له چې کوم بسو ورځو پس ختم شي او ځان له استعمال کې خو آخرت له استعمال کې کنه چې کوم کور الته د جنت ته اغه له استعمال کې کنه او صحابه کرام د آمدن غټه حصہ بچرته تله د الله په لار کې او زمونږ د آمدن عيش عشرت یو نه یو د دنیا شیزونه جوړو او زړه دې چړو مړی کینه او دا سوچوم ناراضي چې الته د پاره می سوکړه دام نه چې څومره دلته عمره الته خیر دې د کم درجه ورخو کې کنه کور کوم نو بیا موږ ډیر کم درجه ورکو حالانکه قران کې څه دي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون خو هغه زړه به کوم ځای ناراضي زړه ډومنی نه د آخرت فکر اړوشتنه ټول فکر د دنیا دی ځکه چې هم دلته اوسېدل دي وی حضرت ابو دردا یو ورځ شپې سوره الجاسیه ویل شروع کړو نو چې کله په دې آیت ورسېدو ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات چې کوم خلک بدکرداریانه کوي غلط کارونه کوي اغي دا خیال کړی دی اغي دې خیال کې دي چې نن به مونږه چې مونږ به هغه خلکو په شان کو چې کوم ایمان وروړو او نیک عمل وکړو بیا پیدا بیا او جړل به او په دې حل کې به سهار شو یعنی چې کوم خلک بد کارونه کوي هغه په دې سوچ کې دي چې الله تعالی به د ایمان والو په شان کې چې چا ایمان راوړي دی او چا نیک عمل کړی دی یعنی مونږ څه غواړو چې مونږ د جنت ته لاړ شو چرته چې صحابه کرام دي هغه درجو ته دي ورسو چې چرته هغه ورسېدل خو نه د مونږ داغي په شان نه روزه دی پشان نه صدقه خیرات دی پشان او نه دین د پاره کوششونه دی پشان خو خوشفهمیانو ته وګوره چې مونږ ډیر مینه دای سره نو مونږ به سره اوسو نو څنګه چې مونږ شروع کیو چې درې شیزونه ضروری دي مینه خوم دا خو خپل کوشش هم کول دي نه خپل کوششونو هم نظر کول دي حضرت ابو عبیده بن جراح بوي چې کاش زه یو ګډ وي او خلکو زما کور والو زلال کړي وي زما غوخه خړلې وي زما شوروا اسکلې وي نو د دې مبارک کې داسې خبرو مبارک کې دومره آثار موجود دي آثار څه ته وي صحابه کرام چې کومه خبرې کولې داغي واقعات نو دومره ډیر دی هغه چې هغه تاسو په کتاب کې بیانول ګران دي صحیح بخاری کې باقاعده یو چپټر دی یو باب دی په دې باره کې باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر باب د مؤمن د یری بیان چې چرته د هغه اعمال داسې ساقط نشي چې هغه په پویم نشي یعنی داسې ضایع نشي چې په پوی نشي پورا یو چپټر دی په دې کې دوه ډېری خبرې موجود دي سوچو کې چې یعنی دا وړي نیکه مې کړې دي ماته ګونې نیکه دام ضایع نشي ابراهیم تیمی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې کله ما د خپل قول او د عمل جایزه واغسته نو ما سره عمده یره چې چرته زه دروغ خو نه ویم یعنی چې کله زه خپل سکار بیانوم چې ما دا کړی دی نو زه دا ګورم چې چرته ما په هغه کې څه دروغ خو نه دي شامل کړي چې آیا واقعي ما هغه کار کړم دی ځکه چې بعضې وخت مونږ یو وړو کې شانکار وکړو هغه مونږ دومره زیات کو لوی کو وایو چې پته نشته مونږ ډېر غټ غار ته وختو حالانکه خاص کار نه وي او دا خرابي کو ډېرو خلکو کې وي نو اوس مونږ ته نن یو بل ټارګټ څه دی چې خپل جایزه غستل دي چې کله مونږ خپل عمل یا ځان سره څه سوچ کو یا بل چاته ذکر کو نو مونږ دې سوچو چې دروغ خو نه ویم زه رښتیا ویم تا ما کړی دی او زه زیاتو ما خو نه چې ډېر غټو مې بیانوم ابن ابي ملایکه وی چې زه 13 صحابيانو سره ملو شوم چې کوم د الله د یری د لاسه ځان بارا کې به نفاق نه یریدل چې چرته زه منافق خو نه یم سوچو کې صحابي دی او یری کې چې زه منافق نه یم او وی بیا هم ای کې یو قسم دا نه وی چې زما ایمان د جبرائیل او د میکائیل د ایمان برابر دی یعنی صحابه کې یو قسم دا داوا نه وکړي حضرت حسن به فرمایل چې مومن د الله نه یریږي منافق کو نه یریږي نو بیا سوچ کول پکار دي چې موږ څه یو حضرت عمر بن خطاب حضرت حذیفه ته بوي چې زه تعالی د الله قسم در کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تعالی کوم د منافقانو لیست تر کړو هغه کې زمانوم خو نشته نیغه ورته وی چې زه ستانه سیوا د بل چا صفای به نه پیش کوم چې دانی چې اوس ار کس راضی او ماته وی چې خزمانوم شته او کنه زه به هر چاته نه ویم خو وستانوم پکې نشته نو سوچو کې چې حضرت عمر په شان صحابي یریږي چې چرته زه منافق خونیم زمانوم د منافقانو په لیست کې خونه دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم دی چې یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته گزارش وکړو چې مال دعا وکړي چې 70,000 کسان چې کم به حسابه جنت ته داخليږي یو حدیث دی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې 70,000
اویا زره کسان به به حساب جنت ته ځي نو هغه کې زمانو هم شامل وي مال دعا وکي نو هغه سوې وی آکاشا ته نمخ کې شو یعنی آکاشا دا دعا اول کړي وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا وکړه هغه پکې لاړو دي خلک سو کې نو د دې مقصد دا نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی چې حقدار به صرف آکاشای بلکې دا دی چې کدا سه اوس دعا کوم نو یو برا پاسي چې مال مکمل او نو پدې کې دي چې تاسو کسو مدريږي چې هغه مستحق نه وي هغه خو په ژوند کې چاته نه وی کنه چې ته به دوزخ ته ځې یا ته به منافق نو ځکه ورته وې نو چې لکه اوس یو او بل اسیم دا یو طریقه نه د پکار دي چې هر کس ان له خپلم دعا کوي نو ځکه چې هغه وته چې مال دعا وکي نو هغه وی چې بس تاسو سلسله بدلته ودرو نو خبره والله اعلم نو بس دغه ځای پورې زموږ نن سبق ته الله تعالی دې موږ توفیق راکړي چې زموږ په امید کې د الله نه يرم موجود وي او کوشش موجود وي او مینه موجود وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته